تاسو سره ماشومان وي یا فیملی سره ناست یې نو دا ویډیو ځان لا وګورئ، ځکه چې په دې ویډیو کې داسې مواد دی کوم چې تاسو ماشومانو فیملی سره نشئ کتلای. سلام دوستانو، ښځه یا جینۍ ولې د سړي ذکر په خوله کې نیسي او چوپي؟ د دې څه نقصانات او څه فایدې دي؟ په دې باره کې در سره پوره معلومات شریکوم. دوستانو ویډیو مکمل وګورئ او که تاسو زموږ چینل تر اوسه پورې نه وي سبسکرایب کړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او بیل نشان هم ووایئ چې زموږ راتلونکې ویډیوګانې په وخت وګورئ. دوستانو ډېرې زیاتې ښځې داسې وي چې هغه دا کار بلکل هم نه خوښوي چې په خوله کې ذکر ونیسي، خو ډېرې زیاتې ښځې داسې وي چې هغه په خوله کې ذکر ونیسي او ویې چوپي. د دې ټولو نه غټه وجه دا ده چې هغه ډېرې زیاتې ګرموي، کله چې په خواهش کې راشي نو بیا دوی په ځان باندې نه پوهېږي. او دغه شان سړي لا هم ډېر زیات خوند ورکوي چې هغې ته نه ذکر په خوله کې نیسي. خو دوستانو دا ډېر غلط او ناروا کار دی او ذکر یو ډېر زیات ګنده څیز دی، ځکه چې د هغې نه ګنده مواد ځي. که هغه مني ده او که متیازې دي نو د دې کار هیڅ فایده نشته او نقصانات یې بیخي زیات دي. د دې نه تاسو زیاتې بیمارې هم لګېدی شي. دوستانو دا داسې یو شوق دی چې په دې نه کله یوه جینۍ لګیا شوه نو هغه د یادې شي او هغه بیا د کاره نه اوړي. یوې ښځې لا هم داسې کول نه دي پکار چې دا کار وکړي، هغه به دې عادتي او بیا به هر وخت دغه کار کول غواړي. نو د دې نه دې ځان وساتي او دا یو غلط کار دی او د دې ډېر غټ نقصانات دي. دوستانو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوي نو ویډیو شیر کړئ او د نورو دغسې معلوماتي ویډیوګانو دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. د الله په امان.